که څوک بهر ملکونو ته تلل غواړي، که سعودي عرب ته تلل غواړي، دوبۍ ته، قطر ته، عمان ته یا UK یورپ چې کوم ملکونه دي، که هر یو ملک ته تلل غواړي، خو په کار دا ده چې د تلو نه مخکې دی ځینې سکلز د ځان سره ویسي. د سکلز نه بغیر بهر ملکونو ته تلل نه دي پکار. دا سکلز یاد نه کړي او بهر ملکونو ته ځي، نو دا خو به یا هلته د بېروزګارۍ پر یاد کوي چې یاره په بهر ملکونو کې ما ته روزګار نه میلاویږي، او یا به دی مزدوري کوي، شنه مزدوري به کوي، سخت کار به کوي، د بیلچې کار به کوي، د ټاټکي کار به کوي، د بلاکو کار به کوي، نو بیا به دته هلته ډېر زیات مشکلات دي. نو زما مشوره دا ده که کوم انسان بهر ته تلل غواړي، په کار دا ده چې هغه دلته څه سکل زده کړي، څه هنر زده کړي، نو بیا لاړ شي. اوس داسې یو څو هنر دي، داسې یو څو سکلز دي چې د هغه په بهر ملکونو کې ډېر ښکلی ډیمانډ دی او په اسانۍ سره په هغه باندې انسان ته کار میلاویږي. زه تاسو ته یو لس داسې سکلز درښیم چې کوم انسان بهر تلل غواړي، نو د تللو نه مخکې هغه سکلز خامخا تاسو زده کړئ. د ټولو نه اول په فرست نمبر باندې بلډینګ الکتریشن دی. کوم انسان چې بلډینګ الکتریشن یادي، د بجلی کار یادي، چې هغه په بلډینګ کې، هغه په عمارتونو کې د بجلی کار شي کولی، نو هغه انسان ته هلته ډېر زیات چانسز دي، هغه به چېرته بېروزګاره نه شي، بلا شي پیسې دی هلته ګټي. یا که بلډینګ الکتریشن نه دی، نو AC ټیکنیشن د دې چل زده کړي، دا ټیکنیشن دی، دا زده کړي، د AC ریپیرینګ دی، نو دا خلک هلته چېرته بېروزګاره کېدلی نه شي، بلا شي پیسې هلته ګټي. یا که دا یې هم نه دی خوښ، نو بیا پلمبینګ دی. پلمبینګ اوس پلمبینګ دا یو سینیټري ده، پایپ لاین سیټینګ دی، په عمارت کې، په یو بلډینګ کې کوم سینیټري کار دی، د پیپونو کار دی، دا کار دا پلمبرز کوي. نو دا انسان چې هغه سره دا هنر ورسره دا په بهر ملکونو کې چېرته هم نه بېروزګاره کېږي. یا دا یې هم نه دی خوښ، نو بیا کوکینګ، پخلی کول، دې خلکو ته بهر ښه چانسز شته دی. ښایسته غټې غټې رسټورنټ دي، دا خلک چېرته هم بېروزګاره کېدلی نه شي چې د کوم انسان کوکینګ زده وي. یا د دې نه علاوه موبایل ریپیرینګ، موبایل دی خراب شو، د هغه په سیټینګ باندې د هغه واپس ته ټیک کولی شي، د هغه ریپیرینګ کولی شي، دا خلک بیا هلته نه بېروزګاره کېږي، دې ته ډېر زیات چانسز دی. یا د دې نه علاوه سیفټي کورسز دي، آیوش دی، اوشا ده، نیبوش IGC دی، یا ریګر، داسې قسم سیفټي کورسز دي. د دې خلکو بهر ډېر غټ سیلریز دی، ډیمانډ ډېر زیات سیوا دی، ډېرې زیاتې پیسې ګټي. نو کوم انسان چې بهر تلل غواړي، په کار دا ده چې دا د ځان سره سیفټي کورسز وکړي، که نیبوش دي، که اوشا دی، که ریګر دی، که نور داسې سیفټي کورسونه دي چې دا وکړي، بیا لاړ شي. یا د دې نه علاوه په هیلث کې څه وکړي، که CNA کوي، که نرسنګ کوي، که هر څه کوي، خو په هیلث کې څه وکړي او دا بیا هلته لاړ شي، دا بیا هلته چېرته هم نه بېروزګاره کېږي، دې ته د جاب چانسز ډېر زیات سیوا دي. یا د دې نه علاوه ډرایوینګ دی. ډرایوینګ کوم انسان ته ډرایوینګ زده وي، دا هم یو هنر دی چې ډرایوینګ د چا زده وي، نو دا هلته په ښو کمپنیانو کې لګېدلی شي، ښه ښایسته سیلریز دې ته ورکوي، دا بېروزګاره کېدلی نه شي. یا د دې نه علاوه بیا کمپیوټر سکلز دي، کمپیوټر باندې مهارت حاصلول دي، د کمپیوټر پوهه حاصلول دي. کوم انسان چې کمپیوټر زده دی، دته هلته چانسز ډېر زیات سیوا دي چې دته جاب میلاو شي، په ښه پوسټونو باندې دی لګېدلی شي او کار یې اسان دی. یا د دې نه علاوه بیا ټیچینګ دی. ټیچینګ انتهایی ډېر زیات اهمیت لري په بهر ملکونو کې او ډېر زیات سکوپ دی خلکو ته ورکوي. کوم انسان چې په ټیچینګ پوسټ باندې په بهر ملکونو کې ولګي، که هغه سعودي عرب دی، که عمان دی، که قطر دی، که UK دی، هر څومره ملکونه دي، خو چې ټیچینګ پوسټ باندې ولګي، نو ټیچر ډېر زیات غټ سکوپ دی، ډېر غټ سیلریز ورته ورکوي، 10 लाख 15 लाख 20 लाख پورې سیلریز هغه اخلي پاکستاني. نو زما تاسو ته دا مشوره ده، که کم قسم بهر تلل غواړي، نو په کار دا ده چې دا اول سکل زده کړي، هنر زده کړي، بیا لاړ شي. چې سکل یې نه دی زده، هنر یې نه دی زده، او دا بهر ځي، نو دا د ځان سره ظلم کوي. دا به هلته بیا یا د بیلچې کار کوي، یا به د چاټکي کار کوي، یا به بلاک اوچتوي، نو بیا چې راشي وایي یاره په ملا مې درد دی او په خپو باندې شل شوم، یا را پرېوځي دغه ځینې مړه راوړي، زخمې راوړي. نو کله چې تاسو بهر ځئ، څه هنر زده کوئ، څه سکل زده کوئ، نو بیا لاړ شئ، نو تاسو به په اسانۍ سره پیسې ګټئ.